السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. ویزټ ویزې کله خلاصیږي؟ آیا ویزټ ویزې په واقعیت کې خلاصې شوي او د افغانستان پاکستان خلک کولی شي چې اوس وخت کې د دوبۍ ویزټ ویزه واخلي؟ نو دغه واړې پوښتنې انشاءالله په دې ویډیو کې درته جوابوم. نو راځئ چې د ویډیو په ګډه سره وګورو او هیله مې دا ده چې تر پایه پورې راسره پاتې شئ تر څو د غواړو معلوماتو څخه ځانونه خبره کړئ او بله ده چې د ویډیو خپلو غواړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ. ښه د هر څه نه مخکې دلته یو یادونه کومه چې د 9 میاشتې 10 تاریخ څخه کم مسافر ورونه د کابل څخه دوبۍ ته راځي دوی به ضرور کووډ-19 یا کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ځان سره لري. که کم چا سره د سرټیفیکیټ نه نو شاید دوی ته د واپس تللو اجازه ورنه کړی شي. دغه سرټیفیکیټ به د کم ځای څخه اخلئ. د دې لپاره دوی 3 لیبرټریانې مشخصې کړي دي. کم چې یو جرمني میډیکل سنټر ده، ورسره عادي میډیکل سنټر ده او سیټي میډیکل کمپلیکس ده. نو کم کسان چې د 10 تاریخ څخه بس کابل نه دوبۍ ته راځي دوی به لازمي په دې لیبرټریانو کې ټیسټ کوي. نو باید په یاد مو چې د دې ټیسټ 9 غنټو څخه زیات ټیم نه وي پې تېر شوی. که کم سرټیفیکیټ باندې د 9 غنټو څخه زیات وخت تېر شوی و نو هغه بیا نه منل کیږي. ښه را به شو اوس به د ویزټ ویزو په اړه خبره وکړو. لکه څنګه چې تاسو واړو ته پته ده چې څو ورځې مخکې د دوبۍ حکومت اعلان کړی و چې دوی به د 9 میاشتې 9 تاریخ څخه سیل کوونکو ته اجازه ورکړي چې دوبۍ ته راشي. نو اوس دا لړۍ پیل شوې ده. د 9 میاشتې په 9 تاریخ باندې په لسګونو سیل کوونکي دوبۍ ته راغلل کم چې د دوی ډېر توت خرکلی وشو او هر سیل کوونکي پاسپورټ باندې یو سټیکر ولګاوه تر څو دوی داسې احساس کړي چې خپل دوهم کور ته راغلل. دې سره د دوبۍ سیل کوونکي ډېر زیات خوشحاله وو او د دوبۍ حکومت نه هم مننه کوو چې دوی د هر سیل کوونکي ډېر توت خرکلی وکړ. اوس به د ویزو په اړه ووایم. دا یو څو ورځې کېږي چې د دوبۍ ویزټ ویزې خلاصې شوي. نو کم چا چې د دوبۍ ویزټ ویزه غوښته دوی کولی شول چې اپلای وکړي خو د دې دپاره رولز دا وو چې د ویزو اخیستلو سره سره باید انشورنس هم واخلي. تر څو خدای نخواسته کوم کس اماراتو ته په ویزټ ویزه باندې راغی او دی د دې په دوران کې کرونا وایرس بیمار شو نو تر 1 میلیون پورې خرچه به انشورنس کمپنۍ پې کوي. او بل کم ویزیټر چې کلم پروازي هغه به 9 غنټې مخکې د کووډ-19 یا کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ځان سره ضرور لري تر څو د دوبۍ په ایرپورټ کې هغه سرټیفیکیټ مسؤلو کسانو ته وښایي. خو که کوم چا د سرټیفیکیټ نه و هغې څخه به په ایرپورټ کې ټیسټ اخیستی کیږي چې لګښت به یې د ده پر غاړه وي. خو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې د افغانستان پاکستان خلک هم کولی شي چې د ویزا واخلي. تر پرونه پورې د افغانستان خلکو کولی شو چې دغه ویزې ته اپلای وکړي. خو چې نن کم معلومات ما ترلاسه کړل چې اوس د افغانستان او پاکستان خلک نشي کولی چې د دوبۍ ویزټ ویزې لپاره اپلای وکړي. دا پته نه لګي چې دا بندیز به تر څو پورې خو د نن نه پس د افغانستان پاکستان خلک نشي کولی چې د دوبۍ ویزټ ویزې لپاره اپلای وکړي یا کوم څوک د ایجنسۍ په ترو د ویزه واخلي. کم دوستان چې په دې تمه دي چې دوبۍ ته دوی په ویزټ باندې لاړ شي دوی به یو څو ورځو لپاره نوره انتظار هم وکړي. دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم چې د نن نه پس د افغانستان پاکستان خلک نشي کولی چې د دوبۍ ویزټ ویزې لپاره اپلای وکړي یا د کومې ایجنسۍ په ترو د ویزه واخلي. نو د پته نه لګي چې دا بندیز به څو پورې خو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله که کوم نوی بدلون په دې کې راغی زه به ضرور د دې له لارې تاسو ته خپروم. که چیرې هم تاسو کې کوم څوک احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نور به په الله سپارم. الله پامان. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ.